السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا هم د مجزا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په تیر اتم نمبر لوست کې مونږ په سلیکشن باندې کار کولو. دغه نهم نمبر لوست چې د لومړي کورس نهم نمبر لوست کېږي، په دې کې هم مونږ په میجیک وین ټولز او کویک سلیکشن باندې کار کوو چې څنګه مونږ یو دقت سره یو آبجیکټ سلیکټ کوو او له یو ځای څخه یې راواخلو بل ځای ته، بل بیک ګراونډ ته وړو. نو په دې کې مونږ په میجیک وین ټولز باندې کار کوو. راځو یو تصویر امپورټ کوو، فایل ته راځو، اوپن به کوو دغه تصویر. غواړو چې په ډیر دقت سره مونږ سلیکشن وکړو. دلته که تاسو راشئ دا په نیو فیچرز دی آبجیکټ سلیکشن، په دې وروسته خبرې وکړو. مونږ سره کویک سلیکشن دی او همداشان میجیک وین ټولز دی. دې دوه ټولز ته به وروسته راځو، خو راځو میجیک وین ټولز ته. کله چې تاسو دغه سلیکټ کوئ نو د دې ټولز تاسو ته دلته یو وړوکی غوندې پراپرټي ښکاري. نو له دې ځای څخه تاسو د دې سلیکشن هغه سیټینګ کولی شئ. دا د هر ټولز خپله یو سیټینګ وي چې هغه تاسو دلته کتلی شئ او له دې ځای څخه بعضې اپشن ان کولی او اف کولی شئ. راځو اصلي موضوع ته چې میجیک وین ټولز که تاسو دلته کلیک کوئ تاسو ته دلته انفو هم درکوي په دې اډوبي 2021 ورژن کې چې دا څنګه کار کوي. که فکر وکئ دغه ځای کې یو زیډ کلر دی او بل خوا یو آبجیکټ دی. کله چې هلته سلیکشن وشي هغه آبجیکټ نور نه سلیکټ کېږي، یوازې دغه زیډ کلر سلیکټ شي او یې خوا آبجیکټ نه سلیکټ کېږي. نو د دې لپاره د دې دا مطلب دی چې دا خاص کلر پیژني. که چېرته موږ دلته د ټولرینس لیول ته راشو، دا اوس الریډي 30 لیول ته واړو، اوس فی الحال 10 و، یعنې 10 هغه ورکو ویلیو. دا د دې طاقت دی چې دغه که ته دلته یو کلیک کوې نو دغه کلیک څومره پیاوړی دی او څومره طاقت لري چې پراخه کلیک وشي. که زه دوباره راشم کنټرول ډي ووایم دا ان سلیکټ کړم او دلته راشم زه دا لس کمه او زه دلته کلیک وکم، ګوره زمونږ دغه ایریا د سلیکشن چې دا به کمه شي، یعنې کم سلیکشن به کوي. د طاقت د سلیکشن چې دی د ټولرینس لیول د دې لپاره دی. نو زه دوباره بیا ان سلیکشن دپاره چې سلیکټ نشي دا ایریا دوباره کنټرول ډي وهم. نو دلته زه بیا راځم، دا به زه مثلا بیرته 10 کمه. که زه دلته کلیک وکم ګوره دا بیرته سلیکټ کېږي. که چېرته زه دغې سره ګوره دلته موږ سره دغه نور آپشنز دي، دا تاسو سره پلس سلیکشن کوي، آرټ په سلیکشن. د دې شرکټ کې دی شیپ. کله چې تاسو کیبورډ کې شیپ بټن ونیسئ نو دا ګوره تاسو نور سلیکشن هم کولی شئ. ګوره نور سلیکشن هم کولی شو. دا بلاک ایریا طرف ته راځم، ګوره پوره آبجیکټ موږ سلیکټ کړو. نو بیا زه کنټرول ډي وایم او ګوره که تاسو بیا دلته راشئ دا ماینس سلیکشن دی. یو ځل ما سلیکشن وکړو، یو ځل شیپ پلس راغلم، دا سلیکشن وکړو. اوس زه دوباره غواړم ماینس سلیکشن وکړم. دا تاسو سره ماینس سلیکشن دی، یعنې سبټراکټ سلیکشن دی. که زه دا کلیک هم یا آلټ کیبورډ کې تاسو ونیسئ نو تاسو دا ان سلیکټ کولی شئ. وینئ؟ نو دغه درې آپشن د دې لپاره دي. اوس راځو اصلي مقصد ته. ګوره دلته موږ سره د کنټیجیوس چې کوم یو هغه دی آپشن دی، دا ان سلیکټ دی. ګوره دا ایریا چې ده تاسو دا ګریډینټ کلر وینئ، دلته تور دی، بیا داسې ورو 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 دیزې پورې تقریبا موږ دا کنټرول ډي وایو. دلته موږ 16% کې موږ سلیکشن کوو. ګوره د مینس کې چې کوم کلر دی دا نه سلیکټ کوي، یوازې دغه پاس کلرونه سلیکټ کوي. وجه دا ده چې دلته کم ګریډینټ دی د پاس اپر ګریډینټ دا هم سلیکټ شو، ځکه دلته د کم کلرز دي، یعنې د دې ځای نه تر دې ځای پورې چې کم کلرز دي دلته لږ تور کلر دی، بیا داسې سپینېږي ورو ورو داسې په درجه بندۍ سره. دا وګوره نو دغه رنګ چې کوم دلته دی دا دلته هم دی. نو دې وجې نه چې دلته موږ کلیک کوو لاندې هم سلیکټ کېږي. وجه دا ده چې د دې کلر په منځ کې ګوره د دې ګریډینټ چې کوم سپین تور ګریډینټ دی د په منځ کې یو هغه دی سور کلر دی، یعنې ریډ کلر دی. دغه کلر نه لاندې دا ولې سلیکټ کېږي؟ وجه دا ده چې د کم پیکسل د کلر چې دي دا دلته هم دی او دلته هم دی. دلته د کنټینجیوس چې کوم هغه د آپشن دی دا ان سلیکټ و. اوس وګوره دا موږ سلیکټ کړ، زه دلته کلیک کوم.
دا یوازې اوس په دغه ایریا کې چې کوم هغه د شیپ وسره نسمه ګوره دا به ټول سلیک کېږي لاندې نه سلیک کېږي وجه دا ده چې دلته موږ د آپشن چیک مارک کړ نو لاندې کلر نه هغه کېږي که چېرته زه دا ان چیک مارک کړم او کنټرول ډي وایم دوباره کلیک وکړم ګوره لاندې هم سلیک کېږي د دې یو مثال زه تاسو ته په یو بل تصویر کې هم ښیم زه دلته راځم د مثال په توګه زه دغه تصویر راخلم دا تصویر ما راواخستو ګوره که زه دلته کلیک وکړم دا ګوره دا سپینې وریځې دي دا سلیک کېږي او دې خواته نه سلیک کېږي وجه دا ده چې دلته دا ان چیک مارک دی زه دا چیک مارک کوم کنټرول ډي ووایم ان سلیک کوم دوباره سلیکشن کوم دا ګوره شیپ ورسره نسم دا به ټول سلیک کېږي که چېرته دا رنګونه دلته وای اوس ګوره زه دلته کلیک کوم دا ګوره دا کم کلر چې دلته دی په دې تصویر کې چې په کوم ځای کې وي دا به سلیک کېږي اوس دا ګرین ایریا زه سلیک کوم فور ایگزامپل شیپ نسمه ګوره دلته دا شین رنګ کوم ځای کې دی دا به سلیک کېږي زه کنټرول ډي وایم دوباره دغه کلرونه زه سلیک کوم ګوره دلته چې دا کم کلر دی دا به ټول سلیک کېږي خدای دې وکړي چې تاسو په شی وای نو که چېرته زه دغه ټولرنس لیول چې دی دا 10 کوم او بیا کنټرول ډي وایم دا ځای سلیک کوم ګوره خاص دا ایریا به سلیک کېږي دا یې طاقت دی بل دی موږ سره دلته پوینټ اف سیمپل دی لکه تاسو دلته تاسو ته پریسیټس درکوي ایوریج لکه دا وګوره 3.3 یعنی 3 پکسل پر پوینټ کنه یعنی 3 په 3 پکسل یو آبجیکټ دی په یو دایره په شکل یې از پکسل چې تاسو داسې لیکوئ دغه پریسیټس دی 5/5 ایوریج نو دا هم تاسو ته یو طریقه د سلیکشن د هغه دپاره درکوي دا ګوره 5 پر 3 په 3 پوینټس یو 50 کنټرول ډي زه وایم دوباره سلیکشن کوم دا زیات راکوي نو دا هم پریسیټس دي تاسو دا هم یوز کولی شئ از پوینټ سیمپل هم یوز کولی شئ نو موږ به دا فی الحال 10% کوو ښه بله خبره دا ده چې موږ دغه تصویر ته دوباره راځو دلته موږ سره کویک سلیکشن هم شته او بل دغه سیمپل آن لیر په دې باندې بیا موږ خبرې کوو دلته موږ سره دغه ټولز نه ښکاري دلته به راشو ورک سپیس ته یا به دلته راشو لیرز ته لیرز به راواړو اوس که تاسو غواړئ چې مثلا سیمپل آن لیر څه کار کوي سیمپل آن لیر که چېرته تاسو دلته یو لیر واخلئ او دلته راشئ بي دباو کې کیبورډ کې یعنی برش راواخلئ نو دا برش چې دی الټ ونیسئ رایټ کلیک کوئ دا برش لږ وړوکی کوئ دا وروسته وایو او په دې به تاسو پوه شئ دا څنګه د برش وړوکی کېږي یا دلته راشئ ګوره دغه ځای نه تاسو د برش سایز کمولی شئ نو زه دلته مثلا یو کلیک کوم صحیح ده د یو برش راکاږم اوس زه دلته راځم خپل ټولز ته میجیک وین ټولز ته او دا سیمپل آل لیر دی زه دلته اوس سلیکشن کوم ګوره زه دغه لیر سلیک کوم د پاس د لاندې یو نو ګوره اوس زه دا سیمپل آل لیر ختموم دلته زه کلیک کوم ګوره دا لیر اوس نه پیژني دا کوم سلیکشن چې مونږ کوو دا یې نه پیژني شیفټ نیسم دوباره سلیکشن کوم دا یې نه پیژني دا لاندې چې کوم برش هغه دی که زه سیمپل آل لیر ووهم کنټرول ډي مې ووهلو چې سلیکشن ختم شي سیمپل آل لیر ووایم نو دلته کلیک وکړم ګوره شیپ نسم دا ګوره دا سلیکشن دا پیژني مقصد دا دی چې د سلیکشن چې ته غواړې د سیمپل آل لیر مطلب دا دی چې دغه آبجیکټ چې تا کم سلیک کړی نه دی دغه لیر نو دلته دا بیکګراوند لیر کې ته سلیکشن کوي نو اټومیټیکل د بره لیر سلیکشن این د آبجیکټ دی پیژني چې دلته د سلیکشن کېږي یعنې دې په تھرو باندې ته اسان یو داسې سلیکشن هم کولی شي نو دا د دې په خاطر دی نو موږ به فی الحال دپاره دغه لیر دا بټن به ووایو د لیر به سلیک کړو کنټرول ډي به ووایو ان سلیکشن به واخلو دا به ډیلیټ کړو د لیر به ډیلیټ کړو ښه اوس راځو دلته موږ سره یو بل ټولز دی کویک سلیکشن عموما دا په دې پاڼو او چې کوم لیف دی یعنی پاڼې دي یعنی یو خاص کلر دی هغه کې ډېر ښایسته کار کوي دغه کویک سلیکشن نو کویک سلیکشن تاسو کلیک کې ګوره دلته چې خالي یاست یو کلیک وکئ دا اټومیټیکل سلیک کېږي مثلا دلته راشئ داسې یو کلیک کولی شئ دلته هم کلیک کولی شئ نو اوس ښه سلیکشن کولی شي بل دې کې چې کوم سیمپل آل لیر تاسو ته ما مخکې وښودلو دا د برش سایز دی او دا چې د آرټ سلیکشن دی دا سبټریکټ سلیکشن دی او دا عام سلیکشن دی نو موږ به مثلا دلته کلیک وکړو دا انهینس ایچ دی دا چې کله تاسو مثلا یو پاڼه
سلیک کوئ دې کې دغه ایجز دي لکه دغه کونجونه نه دي د څنګونه د ایجز دي دا بیا ډېر ښایسته سلیک کوي او ډېر یعنې رف سلیکشن نه کوي ډېر یعنې که ډېر کمپلیکس یعنې سخت آبجیکټ وي چې تاسو دغه آپشن چک مارک کړی وي نو دا بیا د ایجز چې دي دا نه خرابېږي یعنې یو پاڼه چې ته سلیک کوې هغه کې خو ډېر زیات رف ایجز دي یعنې د څنګونه نه دي د کونجونه نو دا بیا په اسانه توګه سلیک کېږي نو دا به کنټرول ډي کو په دې ټولز باندې مخکې موږ زو دغه ټولز باندې کار کوو فی الحال دغه نیو فیچر دی 2020 ورژن کې راغلی دی د C6 ورژن او په دې نورو ورژنو کې نه و د آبجیکټ سلیکشن نو دا په دې ټولز نوی راغلی دی مثلا که ته غواړې چې یو آبجیکټ وي ته یو خاص آبجیکټ سلیک کوې آلټ به ونیسې د میډل کیبورډ کې چې کومه ده دا به داسې هغه تاو کوي نو تاسو سره به آلټ پلس میډل کې دا زوم ان کېږي یا دلته راشي د زوم بټن ووایي دلته یو کلیک وکړئ تاسو ته دا آبجیکټ به هغه شي زوم شي نږدې به شي نو دا که تاسو دا ټولز استعمالوئ سیمپل په دې باندې داسې دا ټولز راکاږئ دا ګوره خاص یو آبجیکټ سلیک شو از رف آبجیکټ سلیک شو خو بیا هم که تاسو دلته دا ماسک کوئ ګوره دا آبجیکټ تاسو سره سلیک شو نو کنټرول زیډ به شمه زه او بیرته کنټرول ډي به ووایم یا مثلا تاسو غواړئ یو بل آبجیکټ راواخلئ اصل کې موضوع زموږ د دې ټولز دم نه خو اوس پرې راغلو نو اوس به یو څه نه څه ټچ کړو نو ګوره دا آبجیکټ سلیکشن ټولز چې راواخلئ دلته کلیک وکړئ په دې باندې داسې راکاږئ که نه زه ریکټینګل شیپ یې راکاږئ دا وګوره لیست ټولز هم پکې شته نو تاسو دغه آبجیکټ په اسانه سره سلیک کولی شئ که دا کویک ماسک کوئ دا ګوره دا آبجیکټ تاسو سره سلیک شو کنټرول زیډ به کړو کنټرول پلس ډي به کړو نو دا د انهینس ایچ چې دی دا دلته هم شته نو دا ټولز باندې بیا انشاءالله راتلونکي کار کوو دا نیو فیچرز دي تاسو ته ما معمولي غوندې یو ټچ ورکړ دا هغه نور ټولز دي دلته موږ سره میګنیټیک لاس ټولز دی په دې باندې هم کار کوو انشاءالله او همدارنګه د کویک سلیکشن ټولز دی په دې باندې هم مخکې کار کوو دا اوس زموږ د لومړي کورس 9 نمبر لوست انشاءالله راتلونکي کلاسونه به ډېر خوندور وي موږ چې کوم کار کوو از ا پراجیکټ کار کوو چې تاسو هم په کلاس پوه شئ او هم په ټولز باندې پوه شئ مخکې به زو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو ته لایک ورکوئ که کومه پوښتنه لرئ کمنټ کوئ شئ د اوس لپاره هم په الله سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته